زمونږ دا ښځې دي په پردو کې ژوند تیری الحمدلله مسلمانانو دا ښځې غرب او انګریزان څومره کوشش کړي چې د دوی دا ښځې دې روډ ته راوځي. ولې ابې سمعین خو نه دي چې د دوی حقوق غواړي، خو اصل وجه دا ده چې کله د دې مسلمانانو د ښځو پرده پرېښود او روډونو ته راووتو نو بیا شرمخانو ته موقع اسانې شوې. ځکه شرمه خو دا وخته پورې عمله نه شي کولی چې څو پورې دا زنانه د دې کور نه وتې نه پردې غوزار کړي نه دا وخته پورې خو د دوی خواهشات نه پوره کېږي. خو چې کله زنانو پرده پرېښوده نو د هغوی لارې څه شوې هغه اسانې شوې او کولاو شوې. د دې دپاره لګیا دي په اصل کې. نور دوی څه مین دي زموږ په زنانو باندې چې د هغوی د حقوقو چغه وایي. خپلو زنانو له د اول حقوق ورکړي، خپلو زنانو له چې د هغوی بوډۍ شي نه ځان سره بیا سپی ساتلی د هغه سپي سره ژوند تېروي، د دې د اول حق ورکړي، د خپلو جنکو د حق ورکړي. د خودکشیانې چې کېږي د دوی په دې ملکونو کې او په زرګونو خلک هلته ځانونه وجني، په زرګونو خلک ځانونه وجني. څوک ځان ته پانسي اچوي، څوک په تماچه باندې ځان ولي. اول خو د دوی حقوق ورکړي چې ولې دا کار کوي. زموږ زنانو ژوند خو د باچایانو ژوند دی، د باچایانو ژوند دی. زمونږ که سرمن واوړي په مزدورۍ باندې خو هغوی ته خبر دي نه دي خبر. صرف یو ټلیفون وکړي وایي پیسې راولېږه، په دې غریب باندې رپرپی راشي، پیسې پیدا کوي. نور د بچیانو ژوند څه وي، اډر وکړي د هغه ځینه او د دوی هغه د سړي په شان غریبه سهار ځي او ماښام راځي او مزدوریانې کوي او منیجر ورته ځان له خبرې اوري او ټیکهدار ورته ځان له خبرې اوري او په لارو کوڅو کې خلک تنګوي او کله چا سره جګړه راځي او کله څوک بې عزته کوي او څه څه قصې راځي. زمونږ خو د هېڅ نه دي خبر. دلته په دې سعودي عرب کې د اقامې موږ نوي کوو، بیخ او بنیاد هم پرې وځي او هغه خبرېږي هم نه په کور کې چې اقامه ختمه ده که نوې ده، خبرېږي هم نه مزید. هغه ځینې ورته اډر وکړي ما له یو ټچ والا موبایل راولې که نه و د غریب په بازارونو کې ګرځي د موبایل یې به ګوري. نور د بچیانو ژوند څنګه وي؟ دا دی که نه د بچیانو ژوند چې صرف هغوی اډر کوي. د پلاني واده دی، ما وایي چې ته به یو 100 روپۍ راولېږي ځان له بله جوړه والم. ده ورته وایي صحیح د پلاني خوا له ورشي هغه له ما یو 100,000 روپۍ لېږلي دي هتې راوالې. دا ژوند دی. که چېرته زمونږ د ښځو د عقل کار کوي که نه نو زه یم چې دوی به الله ته دومره اوږده سجده ولګوي چې سر دې ترې نه اوچتوي، سر دې ترې نه اوچتوي. څومره عزت ول الله ورکړی. الله یې زموږ د ښځو حفاظت وکړي او کفر او کافران او انګریزانو چې کوم چلونه جوړ کړي دي هغه چلونه دي الله په هغوی باندې واپس کړي.